بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ تاسو وم لیکچر ده او موضوع مو ده سبنیټ ماسک. وات از سبنیټ ماسک؟ په دې به غږیږو، په سبنیټینګ به غږیږو، په دوه باندې به خبرې کوو. اول په دې غږیږو چې وات از سبنیټ ماسک. دا سبنیټ ماسک څه شی دی؟ د دې په واسطه مو معلوموو چې کوم کلاس موږ استعمالوو. د سبنیټ ماسک اصلي ګټه دا ده چې دا موږ ته راښیي چې موږ کوم کلاس استفاده کوو. کوم کلاس استفاده کوو. کله چې ته کمپیوټر ته IP ورکړې او د سبنیټ ماسک په کور باندې کلیک کړې، نو هغه سبنیټ ماسک په اتومات ډول سره په خپله څه کېږي؟ راښیږي. فرض مثال دلته راځو پکې ټریسر ته، یعنې کله چې موږ تاسو ته خو اوس د هر کلاس سبنیټ ماسک معلوم ده. د کلاس A سبنیټ ماسک څو ده؟ 255.0.0.0. د کلاس B ول 255.255.0.0. د کلاس A ول 255.255.255.0. اوس فرض مثال دلته له ما سره یو PC ده، دا له ما سره یو څه PC ده. زه راځم دې PC ته IP ادرس ورکوم. دلته څه ورکوم؟ IP ادرس. فرض مثال زه لیکم دغسې یو عدد مې ولیکو، دغسې یو عدد مې څه کړو؟ ولیکو. اوس خو ماته آیا دا خو موږ ته دستي معلومېږي چې کوم کلاس دی؟ خو دستي معلومېږي ځکه موږ تاسو د هر کلاس رینج معلوم کړی دی. د کلاس A رینج له څو تر څو ده، د کلاس B له څو تر څو ده، د کلاس C تر څو تر څو ده. خو ته بیا هم نه معلومېږي. سبنیټ ماسک یې موږ ته راښیي ځکه موږ ته د هر کلاس سبنیټ ماسک معلوم ده. اوس ګوره ما دې ته IP ادرس ورکړو، زه اوس د سبنیټ ماسک په خالي کلیک کوم. ګوره د سبنیټ ماسک په خانه چې کله ما کلیک کړو د دې سبنیټ ماسک راوښود. سبنیټ ماسک یې څو راوښود؟ 255.0.0.0. نو دا معنی دغه د کلاس A سبنیټ ماسک. نو موږ ته دا راوښود چې دغه IP ادرس د دا د کوم کلاس ده؟ د کلاس A ده. دا چا راوښود؟ سبنیټ ماسک. اوس که وګورو د کلاس A خو له 0 تر 140 وکړو، نو موږ له اول کور معلوموو له 0 تر 140 منځ کې دا دته کنه ده. خبره ورسېدې؟ اوس ګوره بل مثال ته راځو کې. فرض مثال زه ورته ورکوم 232.232.8. دا یو عدد شو. صحیح شو. اوس اول خو موږ تاسو ته له رینجه معلومېږي دا کوم کلاس ده. که له رینج هم نشي معلوم، بیا یې موږ ته سبنیټ ماسک راپېژني چې دا کوم کلاس ده. که چېرته سبنیټ ماسک په خانه کلیک کړو، ښه ایرر ده. څه ایرر ده؟ 232.232. ښه دیس از انوالید. که راځو دلته بل مثال ته راځو، ګوره 200.0.2.3. اوس راځو ګوره موږ ته دستي راوښو چې دا 255.255.0 چې ده د دې کلاس سبنیټ ماسک ده. نو موږ ته خو معلومېږي چې 3.255.0. دا معنی چې 3 کوره نیټورک ده، یو کور هاست ده. دا په کوم یو کې وو؟ دا خو په کلاسیک کې دستي موږ ته معلومېږي. له رینجه معلومولی شو چې له 129 او په 230 باندې پای ته رسېږي. نو د سبنیټ ماسک دنده دا ده چې موږ ته دا راښیي چې کوم کلاس موږ تاسو استعمالوو. راځو وات از سبنیټینګ. سبنیټینګ څه شی ده؟ دا ډېره مهمه موضوع ده. که چیرې موږ تاسو سبنیټینګ په صحیح معنا زده کړو، نو هېڅ مشکل به بیا په راتلونکي کې تاسو لپاره نه وي. نو سبنیټینګ ډېره مهمه موضوع ده. سبنیټینګ وایي څه شی ده؟ کله چې د یوه کلاس IP راواخلي او په برانچونو باندې یې وویشي، دې ته سبنیټینګ وایي. د یوه کلاس IP ته راواخیسته، لا د کلاس A IP، لا د کلاس B IP، لا د کلاس C IP، په نورو برانچونو دې تقسیم کړه، دې ته سبنیټینګ ویل کېږي. په دې خاطر باندې چې تر څو د تا IP ادرسونه ضایع نه شي. فرض مثال ته له ځانه سره لرې 15 برانچ. په هر برانچ کې ته لرې 60 پیسیان. 15 برانچ لري، په هر برانچ کې 60 پیسیان لري، ټول 100 پیسیان لري. اوس ته غواړې چې کلاس C استفاده کړي. که چیرې هر برانچ ته ته یو کلاس واخلي، نو په هر کلاس ته به 100 IP به ورکوي، هغه 215 به ضایع کېږي ځکه په کلاس کې 215 IP 215 به څه کې ضایع کېږي. نو ته داسې کړې دغه د یو کلاس راخلې په برانچو یې تقسیموي درته او ټولو برانچو ته یې ترې څه کوي؟ ورکوي. دوه ګټې به وي. یوه ګټه به دا وي چې IP ادرسونه به نه ضایع شي. دویمه ګټه به دا وي چې ګړبړ و جنجال به نه وي جوړ، مشکلات به نه وي جوړ، دا کار به پیچلی نه وي، اسانه به وي، ټول به په یوه کلاس کې وي. خبره ورسېدې؟ نو د دې هدف لپاره موږ تاسو سبنیټینګ څه کوو؟ استعمالوو.
When we divided the large network into small network for the purpose to save IP address from wasting, that is called subnet mask. کله چې موږ یو غټ نیټورک راواخلو په وړو یې تقسیم کړو د دې لپاره چې IP ادرسونه ځای نشي دې ته څه ویل کېږي سبنیټ ماسک سبنیټینګ مشکل خو به نه وي سبنیټینګ څه وخت شروع کېږي سبنیټینګ هغه وخت شروع کېږي کله چې په هاست کې بیټ آن سي صحیح شو کله چې په هاست کې څه آن سي بیټ آن سي ګوري دا خبره دلته واضح کوو چې څنګه په هاست کې بیټ آن سي تو متوجه سه ورته راځو دې ته ګورئ فرض مثال د کلاس A زه درته راواخلم کلاس A سبنیټ ماسک ده که نه یو IP اډرس تاته درکوي 10.0.0 او .0 دا یو تاته څه درکوي IP اډرس تاته څه کوي درکوي اوس تاته څه وایي اوس تاته وایي تاته څه لیکي تاته وایي سلش د IP اډرس سره سلش تا کوي ښه سلش 4 صحیح شو د دې نه هدف څه دی سلش اته د دې نه هدف څه د دې نه هدف دا ده چې یوازې په دې IP اډرس کې یو کور نیټورک یو کور څه نیټورک په کلاس A دا کلاس A دا کنه ده په کلاس A کې اول کور نیټورک نو درې کورونه څه شي هاستو ښه کله چې یو کور نیټورک شي په هغې کې ټول څو بیټه آن کېږي اته بیټه نو سلش اته دا معنی چې دې کې سیده اول کور نیټورک ده او دا نور درې کورونه څه شی دي هاست صحیح شو اوس که تا نه څوک پوښتنه وکړي چې ته ما ته دلته سبنیټینګ وکړه ته به هسې نه چې واره واره سر پرې وځړوې ته ورته ښه رسې نور سبنیټینګ کوې نه ورته ګورې به چې ایا دلته سبنیټینګ کېږي او که نه کېږي نو په دې کې سبنیټینګ نه کېږي ولې نه کېږي سبنیټینګ هغه وخت کېږي کله چې په هاست برخه کې یو بیټ آن سي فرض مثال تا ته لیکلي دي چې د اتو بجې درته ولیکل چې نه د اتو بجې چا ولیکل نه تو به پوهېږې اوس چې کلاسیک خو یو کور ده دغه IP اډرس خو د کلاس A ده په کلاسیک خو یو کور ده د یو کور خو اته بیټونه لري دلته یې نه بیټونه سوي دي نو دا معلومه ده چې دا یو بیټ په هاست کې آن سوی په نیټورک خو نه بیټه نشته خو اته بیټه دا یو بیټ چا کې آن سوی په هاست کې نو کله چې په هاست کې بیټ آن سو ته اوس کولی شې په دې IP اډرس کې سبنیټینګ ولیکې که یې درته لیکلي وو فرض مثال د دې بجې ته لیکلي وو لس یې درته لیکلي نو ته پوهېږې چې او په هاست کې دوه بیټه آن سوي دي ځکه اته خو د اول کور د دې نیټورک دي دوه بیټه نور آن سوي دي په هاست کې نو سبنیټینګ په دې کې کېږي فرض مثال لیکلي دي 110.0.0/16 لیکلي دي سلس څو یې لیکلي دي شپاړس آیا په دې کې اوس سبنیټینګ کېږي نه کېږي ولې کلاس B ده په کلاس B کې دوه کوره نیټورک وي د دوه کورو د نیټورکونو د بیټونو شمېر څو کېږي شپاړس کېږي که نه کېږي نو سبنیټ ماسک خو هغه وخت شروع کېږي چې کله په هاست کې بیټ آن سي اوس خو په هاست کې بیټ نه ده آن سوی که چیرې دا ولسي نو دا معنی چې دا یو بیټ په هاست کې آن سو بیا سبنیټینګ پکې کېږي فرض مثال 192.168.0.0/4 آیا په دې کې سبنیټینګ کېږي نه ولې په کلاسیک کې درې کوره نیټورک دی د بیټونو شمېر یې څو کېږي 4 کله چې دا 25 بیا پکې څه کېږي سبنیټینګ شروع کېږي تر 10 خبره ورسېده دا مشکل به انشاءالله حل اوس دلته راځو سبنیټینګ هغه وخت شروع کېږي چې په هاست کې بیټ آن سي دا خبره اوس یې ویمه که ځکه په نیټورک کې سبنیټینګ نه کېږي سبنیټینګ هم په IP اډرسونو کې خو هاسټونه ویو IP اډرس ویو چې څو IP اډرسونه باید په دې برانچ کې څو په دې کې څو باید په دې نیټورک کې څو په دې کې نیټورکونه خو نه ویو صحیح شو نو سبنیټینګ څه د هاست په برخه کې کېږي نوټ سبنیټینګ تر 10 بیټه پورې کېږي موږ ټول څو بیټه لرو په IP ورژن پورې کې 2 بیټه خو سبنیټینګ به تر څو بیټه کېږي تر 10 په وروستي 2 بیټونو کې سبنیټینګ نه ترسره کېږي دا خبره درته یاد نو موږ تاسو راځو په سبنیټینګ شروع کوو اول سبنیټینګ په کلاس C کې کوو بیا به یې په کلاس B کې کوو بیا به یې په کلاس A کې ولې له کلاس C شروع کوو ځکه په کلاس C کې درې کوره نیټورک ده یو برخه هاست ده د IP اډرسونو شمېر کم ده سبنیټینګ په اساني کېږي چې کله یې ته په مفهوم پوه شوې
بیا ته کولی سي په کلاس بي او کلاس سي کې په اسانۍ سره ترسره کړي. نو نن ورځ به موږ تاسو په کلاس 617 صحیح شو. په کلاسیک فورمټ خو که موږ تاسو وګورو اول درې کوره څه شی ده؟ نیټورک ده. څلورم کور څه ده؟ هاست. صحیح شو. کله چې په باینري شکل وګورو اول درې کوره نیټورک ټول بټونه آن دي، د هاستې برخې ور آف دي. اوس تا ته څه یایي په اګزامپل کې you do subnetting in this IP address. ته په دغه IP address کې ماته subnetting وکړه. IP address یې درکړی /25. ګوره که چیرې /40 وای که چیرې /40 وای بیا خو subnetting نه کېدو ځکه خو کلاس سي ده درې کوره نیټورک دی درې سره کوره 40 نو subnetting به په څه شي کېږي؟ په هاست کې بټ آن سوی نه ده آن سوی. خو که چیرې ولیکل چې /25 نو دا معنی چې په هاست کې یو بټ آن سو په دې کې نور ته کولی شي چې د سبنیټینګ عملیه ترسره کړي. صحیح شو. اوس تا ته یې ته په دې کې څه وکړه؟ سبنیټینګ وکړه. معنا په نیټورکونو باندې یې وویل. ته به وګورې کلاسي ده اول کور خو به پره آن کې، دویم کورم نیټورک ته پره به آن کې، دریم کورم نیټورک ته پره به یې څه کې آن کې. 40 بټونه پرې کېږي که نه پرې کېږي. خو هلې تا ته څه درکړي؟ 25. نو ته به یو بل دلته آن کې د هاست په برخه کې 25 پرس که نه شو. صحیح شو. اوس به څه وکړې؟ دا د هاست کور ده که نه ده؟ اته سره صفرونه وو، اته سره مې ولیکه خو یو مې ترې آن ولې دلته راکړي چې /25. که /25 درکړي وای دوه به دې آن کول، که /20 درکړي وای درې به دې آن کول. صحیح شو. اوس یې /25 درکړي دي یو به آن کوي. خبره ورسېدې؟ نو کله چې مې یو آن کړو همغه خبره ده قیمت په دې 2 پورټ باندې ان په اساسو باندې کېږي. صحیح شو. قیمت یې دي 0 2 4 8 16 32 64 128. صحیح شو. اوس به څه وکړي؟ ګوره اوس به یې سبنیټ ماسک پیدا کوي. مخکې خو موږ تاسو د کلاس A سبنیټ ماسک هم ویلی وو، د کلاس B هم ویلی، د کلاس C هم. هغه سبنیټ ماسکونه چې وو هغه بای ډیفالټ، یعنې کله چې په یو کلاس کې سبنیټینګ نه وي سوی نو موږ به هغه سبنیټینګ وکړو. که په کلاس A کې سبنیټینګ نه وي سوی موږ به سبنیټ ماسک 255.0.0.0 ورکړو. که په کلاس B کې سبنیټینګ نه وي سوی موږ به سبنیټ ماسک 255.255.0.0 ورکړو. که په کلاس C کې سبنیټینګ نه وي سوی سبنیټ ماسک به 255.255.0 ورکړي. خو که سبنیټینګ سوی بیا سبنیټ ماسک تغیر کړي. ولې تغیر کړي؟ ګوره اول کور پره آن ده قیمت یې څو راځي؟ 255. دویم کور پره آن ده قیمت یې څو راځي؟ 255. دریم کور پره آن ده قیمت یې څو راځي؟ 255. په څلورم کور کې یوازې یو بټ آن ده. د یو بټ قیمت څو ده؟ د چپ په خوا د بټ قیمت دلته څو ده؟ 128. دلته په څلورم کور کې 128 دی. سبنیټ خو پوه شئ اوس؟ ښه سبنیټ ماسک خو دې پیدا اوس په دې یو بټ کې که نه ته سبنیټینګ کوي. اوس ته څنګه کولی شي چې د نیټورکونو شمېر پیدا کړي؟ د نیټورکونو شمېر پیدا کړي. لنډه فرموله ده 2 پورټ باندې آن بټس. نیټورکونه مې مساوي دي 2 پورټ باندې آن بټس. آن بټونه څو دي؟ یو څوک وایي چې وایي آن بټونه خو 25 دي. نه نیټورک والا نه، د هاست برخې والا به ګوري. په هاست په برخه کې څو بټ آن سوي دي؟ یو بټ آن سوی. نو 2 پورټ باندې یو 2. دا معنا تا سره څو نیټورک جوړ شول؟ 2 نیټورک. دغه آی پی اډرس دې راواخیست په 2 نیټورکو دې څه کړو؟ تقسیم کړو. اوس 2 نیټورک خو جوړ شو. په هر نیټورک کې څو پیسیان ځایېږي؟ په هر نیټورک کې ته څو پیسیانو ته آی پي ورکولی شي؟ د دې فرموله څه دی؟ هاست پر نیټورک. په هر نیټورک کې د هاستو شمېر معنا څو پیسیانو ته آی پي اډرس پکې ورکولی شي. 2 پورټ باندې آن بټس -2. -2 ولې؟ یو به یې براډکاسټ بله به یې آی ډي. صحیح شو. اوس ګوره 2 پورټ باندې آن بټس څو بټونه آن دي؟ 7 بټونه آن دي. یو آن ده څو آ پاته دي؟ 7 پاته دي که نه دي پاته؟ 2 پورټ باندې وو -2. 2 پورټ باندې وو 128 -2 128. دا معنا تا سره 2 شبکې جوړې شوې. په هره شبکه کې 128 پیسیانو ته آی پي اډرسونه ورکولی شي. صحیح شو. له سبنیټ ماسک او له براډکاسټ سره 128. تر دې چې خو مشکل نه وي. اوس به دې نور ته به دې پام. کله چې ته سبنیټینګ وکړې
نو هیڅکله به آیډي تاک نه راځي او برودکاسټ به جفت نه راځي. دې مفهوم پوهېږي. راځه دلته ما سبنیټینګ ترسره کړو، سبنیټینګ مې چک کړو، ترسره صحیح شو. څو برانچ را سره څو نیټورک جوړ شو؟ 2 نیټورک. په هر نیټورک څو آی پی اډرسونه وو؟ 126. کوم آی پی اډرس یې موږ تاسو ته راکړی و چې سبنیټینګ پکې وکړئ؟ همدغه آی پی اډرس. اوس راځو 2 نیټورک مې جوړ کړو. یو نیټورک ته مې نوم ورکړو جلال آباد، بل نیټورک ته مې نوم ورکړو کابل. اوس په جلال آباد کې ګوره آی پی اډرس یې راکړی 192.168.1.0 دا به یې چیسي آیډي سي، دا به یې چیسي آیډي سي. آیډي څه ته ویل کېږي؟ ګوره زه دې په آیډي پوه کړم. کله چې په یو آی پی اډرس کې د هاسټ برخه 0 شي دې ته آیډي ویل کېږي، د هاسټ برخه. اوس خو دا د کلاسي آی پی اډرس ته که نه ده، په کلاسیک خو 3 برخې نیټورک ده، دا نه دي 0 سوي. څلورم کور هاسټ ته که نه ده، د هاسټ برخه یې 0 سو، دا یې څه سوله؟ آیډي سو. نو د اول نیټورک دا به یې آیډي سي. بیا 1 به یې چې سټارټ آی پي سي، معنا لومړنی آی پي سي پي سي ته پکې ورکولی سي. بیا به 2 سي، بیا به 3 سي، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تر 100 څو پورې کړای سي. ګوره ټول څو دانې وکړي؟ ټول 128 وکړي. له آیډي له برودکاسټ سره ټول څو دانې وکړي؟ 128. اوس ته راته ووایه له 0 تر 120 پورې څو راځي؟ 128. له 0 تر 120 پورې، نو له 120 به یو کم کې څو راځي؟ 126. دا به اینډ آی پي سي، معنا وروستنی آی پي سي ته دې برانچ ته ورکولی سي یا دې نیټورک ته ورکولی سي 126. 120 به یې چې سي برودکاسټ. ګوره له 0 شروع سو تر 120 پورې 128 پوره کېږي که نه پوره کېږي؟ خو 0 هم دلته شمار تر 120 پورې به 128 چې دا خو یو شو. اوس دوهم نیټورک ته چې ورکوي، دوهم نیټورک ته د دې آیډي به څه وایي؟ 192.168.1 خو دغه آی پي ده که ډاډ دا په څو کې ختم؟ 128 به د دغه آیډي سي، 128 به یې چې آیډي سي، 190 به یې سټارټ آی پي سي، بیا به 110 111 112 113 114 تر څو پورې. اوس د دې اینډ آی پي به څوړ پیدا کړه، د دې اینډ آی پي به څنګه پیدا کړه؟ دا به پیدا کړه. ګوره ښه متوجه سئ. د دغه کلاس د دې نیټورک برودکاسټ به راواخلي. برودکاسټ یې څو ده؟ 120. منفي دی د دې نیټورک ټولو هاسټونو شمېر، د دې نیټورک برودکاسټ منفي دی د کابل د نیټورک د ټولو هاسټونو شمېر. د ټولو هاسټونو شمېر څو ده؟ 128 ده. موږ ویلي وو څو په هر نیټورک کې دي؟ 128. نو د دې شمېر خو 128 ده، نو له 120 څخه جمع دی 128 په بخښنې سره منفي نه جمع. صحیح شو؟ 120 جمع دی د دې ټول شمېر 128 ده که نه؟ 128 او 120 255 کې که نه کېږي؟ نو له 255 به یو کم کې هغه به یې اینډ آی پي سي او 255 به یې برودکاسټ آیډي سي. نو اوس د سبنیټینګ ګټه وپېژندله چې یو آی پي اډرس ما راواخیست، یو آی پي اډرس په 2 نیټورکو مې وویښو، په هر یو کې مې 126 سپیسیانو ته آی پي اډرس ورکړو. دې ته څه ویل کېږي؟ سبنیټینګ. صحیح شو؟ اوس ګورې دلته مې دا نوټ لیکلی دی، کله چې د دوهم برانچ برودکاسټ پیدا کا نو څه به کې د دوهم برانچ ټول شمېر جمع دی د اول برانچ برودکاسټ. ګور د اول برانچ برودکاسټ دغه دی، د دغه مې ټول شمېر راواخیستې 128 سره جمع مې کړو د دې برودکاسټ په واسطه. خبره ورسېده. اوس ګوره دلته راځو، پینټ ته ځو، یو بل مثال کاروو. صحیح لنډ زر یې کاروو. دلته راځو دې ته لیکمه 192.168.1.0 کوم کلاس ده؟ کلاسي ده که نه ده؟ //. د دبرې 2 بیټه. ګوره ته به دلته راسې. اوس ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 اول کور، 1 2 3 4 5 6 7 8 دوم کور، 1 2 3 4 5 6 7 8 دریم کور، 1 2 3 4 5 6 7 8. خبره پوه شوې؟ ګوره 2 بیټه یې دلته اضافه راکړي که نه راکړي؟ دواړه مې د هاش په برخه کې چی کړو، انکو که مې نه کړه. اوس قیمت چې به موږ وضع کوو د دې سره د بیټ قیمت به څو وو؟ 128. د دویم بیټ قیمت به څو وو؟ 4 شو. د دریم وار
دوی دیرس ګوره لچک اوس لچک خو زه پې ورغلم لکي خو هم ته راکړی دلته مې ګوره دا خبره واضح کړې ده تاسو ته که د دې قیمت څو راغی د دې څو راځي د دې څو راځي ورباندې پوه شوې که دا قیمت خو دې ورته ورکړو دا قیمت خو دې ورته چک ورکړو اوس د دې سبنیټ ماس ته پیدا کړه سبنیټ ماس کې له موږ سره مساوي ده اول کور پرده که نه ده دویم کور دریم کور په څلورم کور کې څو بیټان دي قیمت یې څو راځي 102 څلور شپېته جمع د 102 سبنیټ ماس کې تغیر وکړو اوس ګور ته غواړې د نیټورکونو شمېر پکې پیدا کړي دوه پرتوان دي آن بیټونه دوه پرتوان دي څه شی آن بیټونه څو بیټونه آن دوه آن دي که نه دي آن دوه پرتوان دي دوه څلور څو شبکې سره جوړې شوې څلور اوس ګور په هره شبکه کې د پیسیانو شمېر پیدا کړه هاسټونه پیدا کړه موږ ویلو دوه پرتوان دي آ بیټونه څو بیټونه آن شپږ بیټونه آن دي که نه دي آن دوه پرتوان دي شپږ څلور شپېته منفي دي دوه ولې وایي ډي د یوه براډکاسټ څو راځي 2 شپېته دا معنا څلور شپېته څو په هر برانچ کې خو 2 شپېته ته آی پي اډرس ورکولی شي 2 شپېته آی پي اډرسونه ورکولی شي دا دوه به یو آی ډي یو براډکاسټ صحیح شو لکه دلته چې موږ تاسو ګوره دلته ګور دلته اوس ته متوجه سه دا یې آی ډي شوه دا یې براډکاسټ دا دوه نه شي کېږي ښه دلته دا آی ډي شوله دا براډکاسټ صحیح شو نو دلته اوس ګوره له تا سره څو نیټورکه راغلو څلور او په هر نیټورک کې ته 2 شپېته آی پي اډرسونه ورکولی شي ټول څلور شپېته راځي خو 2 شپېته پکې ورکولی شي اوس ګور یو نیټورک پر مثال کلاس ایف نه یو نیټورک زه ای معرفي کوم یو نیټورک چې معرفي کوم ای صحیح ده د دې اول کور ته آی پي څو د 192.168.1.0 دا به یې ډي سي 192.168.1.1 دا به څه شي سټارټ آی پي سي 192.168.1.2 به سي بیا 192.168.1.3 همدغسې به پسې ځې صحیح شو تر څو پورې به ځې 192.168.1.1 تر څو پورې به ځې دلته به ورته ګوري 4 شپېته پورې له صفره تر 4 شپېته له صفره تر 3 شپېته 4 شپېته پوره کېږي که نه پوره کېږي له صفره تر 3 شپېته له 3 شپېته به یو کم کې څو کېږي 2 شپېته کېږي که نه کېږي له 3 شپېته ګوره له صفره تر 3 شپېته 4 شپېته کېږي اوس له 3 شپېته یو کم کا 2 شپېته دا به څه شي اینډ آی پي سي او 192.168.1.3 شپېته به څه شی سي براډکاسټ سي براډکاسټ دا خو د یو کور صحیح ده دا د څه دا د یو کور را به سي دوهم کور ته کلاس دا خو کلاس ای نیټورک صحیح شو نیټورک بی ته به راسي نیټورک بي کې ګوره 192 سبنیټ ماس د ټولو سره یو شان ده که ای نیټورک ته که بی ده که څه د ټولو سبنیټ ماس به داخلي صحیح شو اوس ګوره 168.1.2 دا په څو کې ختم ده 3 شپېته نو 4 شپېته به د ده څه شي آی ډي سي 192.168.1.2 5 شپېته به یې څه شي سټارټ آی پي سي بیا به 192.168.1.2 شپږ شپېته به سي بیا 192.168.1.2 اووه شپېته به سي بیا 192.168.1. اوس د دې براډکاسټ په څوړ معنا د دې براډکاسټ به څوړ معنا څه به کېږي ګوره د دې براډکاسټ څو 3 شپېته جمع د دې ټول پیسیانو شمېر څو ټول آی پي اډرسونو شمېر 4 شپېته 3 شپېته 4 شپېته 120 چې یو کم کړه 120 دا به څه اینډ آی پي سي او 192.168.1.2 به څه شي براډکاسټ ګوره اینډ آی پي دا معنا چې اخرنی آی پي دا ورکولی شي دا بل به نشي ورکولی هغه به څه براډکاسټ دا څو نیټورک 2 نیټورکه بیا به راشي دریم نیټورک مخ ویلو 4 نیټورک جوړي دې نیټورک ته زه نوم ورکوم نیټورک سی را به سي 192 ګوره سبنیټ ماس په ټولو یو شی دا خبره بیا هم کوم 192.168.1.2 په څو کې دا ختم ده 120 کې 130 په دغه څه سي آی ډي سي 192.168.1.2 به څه سي سټارټ آی پي سي بیا 192.168.1.2 بیا 192.168.1.2 صحیح شو همداسې به روانې 192.168.1.2 د دې براډکاسټ په څوړ معنا د دې براډکاسټ څو ده اوس جمع د دې ټول شمېر
څلور شپېته ځکه په هر یو 4 شپېته ده یو ایډیو براډکاسټ پرته بیا 2 شپېته راځي 4 شپېته جمع دی 120 یو سل یو نوي چې یو کم کا یو سل نوي دا به چي سي اینډ آی پی سي یو سل دو نوي یو سل اته شپېته ډاټ 1 ډاټ یو سل یو نوي به چي سي براډکاسټ صحیح شو براډکاسټ اوس به راشي دلته بل کور به معرفي کړي څلورم نیټورک ته نوم ورکومه ډي صحیح شو یو سل دو نوي یو سل اته شپېته ډاټ 1 ډاټ دا په څو کې ختم ده سل یو نوي یو سل دو نوي به د چی سي آی ډي سي یو سل دو نوي یو سل اته شپېته ډاټ 1 ډاټ یو سل درې نوي به چی سي ډاټ یو سل درې نوي به سټارټ آی پی سي یو سل دو نوي ډاټ یو سل اته شپېته ډاټ 1 ډاټ څلور نوي به سي صحیح شو یو سل دو نوي یو سل اته شپېته ډاټ 1 ډاټ پنځه نوي به سي صحیح شو یو سل دو نوي ډاټ یو سل اته شپېته ډاټ 1 د دې براډکاسټ معلومات د دې براډکاسټ څو ده یو سل یو نوي جمع د دې ټول شمېر 4 شپېته وکړو یو سل یو نوي 4 شپېته 255 چې یو کم کا 254 به اینډ آی پی صحیح شو 254 به اینډ آی پی یو سل دو نوي ډاټ یو سل اته شپېته ډاټ 1 ډاټ 255 به چي براډکاسټ آی پی اوس کو یو آی پی اډرس په څو نیټورک مې وویل 4 نیټورک ګوره څومره سیستم برابر یو خو داسې اوسي یو هغه به نه ځای آی پی اډرس به نه ځای کېږي دویم څومره سیستم برابر شو معنا له 0 تر 3 شپېته به په اول کې وي له 4 شپېته تر 120 به دویم کې له 128 تر 109 به درېیم کې له 109 تر 255 په کلاسیک کې ځای 255 سپیشل څومره تنظیم شو صحیح شو نو د ګډوډۍ مخه هم نیولی کېږي د پیچلتیا مخه هم نیولی کېږي د آی پي د ادرسو ضایع کېدو مخه هم نیولی کېږي نو سبا د تا کورنیس په دا ده چې ته به یې په 3 بیټه کې وایي بیا به یې په 4 بیټه کې وایي بیا به یې په 5 بیټه کې وایي بیا به یې په 6 بیټه کې وایي 6 بیټه سیوا کې څو به راشي 10 بیټه ټولن کې په 1 درسم او 2 درسم کې تېره کېږي خبره ورسېده نو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې